السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د چرګ په اړه عجیب معلومات. که دا ستاسو اول راتګ وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې د ګنټۍ نښان هم کېکاږئ تر څو هره ورځ نوې زموږ په زړه پورې ویډیوګانې تاسې وګورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د چرګ د اذان په وخت کې دغه دعا 5 کرته ووایي: لا اله الا الله الحي القیوم، الله پاک باید د 40 کالو ګناهونه معاف کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې چرګ اذان کوي نو تاسو د الله پاک نه د خپل حاجت او ضرورت دعا وغواړئ، ځکه دغه وخت کې چرګ فرښته لیدلی وي. ممکن ده دا فرښته ستاسو په دعا امین ووایي نو دعا به مو قبول شي. یو بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چرګ ته بد رد او ښکنځل مه کوئ، ځکه زما ملګری دی. په چرګ کې 4 خصلتونه د پیغمبرانو موجود دي. اول، د الله پاک جل جلاله ډیر ذکر کوي. دوهم، شجاعت لري. دریم، سخاوت لري. معمولا په دانو او خوراک کې چرګو ته اولویت او ترجیح ورکوي. څلورم، چرګ د خوب په وخت سترګې پټوي او زړه یې بیدار وي. پیغمبر هم په خوب کې سترګې پټې وي او زړه یې بیدار وي. زړه یې د الله جل جلاله د ذکر نه غافل نه وي. دا موضوع نزهة المجالس جلد اول صفحه نمبر 292